درې تنه قرباني کوي، 4 تنه کوي، 5 کوي، 6 تنه کوي. یو اهمه مسله درته کومه، خپلو شراکتدارو ته ګورئ. صحیح ده؟ د چا سره چې قرباني کوي هغه ته ګوره چې مال حلال دی که مال څه دی حرام دی. دا ګورئ اهمه مسله ده. په قربانۍ کې در سره ایسه کسانو اچولي د هغې مال ته ګوره ګورئ چې مال حلال دی که مال حرام دی. په 7 تنو کې د 1 تن مال حرام و، د دې ټولو قرباني نه کېږي. د هغه خو نه کېږي، خو د دې 6 تنو هم نه کېږي، د دې 6 تنو هم نه کېږي. نو ګورئ چې څوک در سره حصهدار دي د هغې مال ته ګورئ، د هغې ګټې وټې ته ګورئ. کو د هغې چېرته د سود کاروبار دی، د هغې د بینک نوکري ده د سودو، دغه رنګې یا چېرته داسې بل د رشوتو تا ته پته چې دغه مال تشې رشوتې دي، بل شی پکې نشته دی. صحیح ده؟ تا ته پته د هغه بیې ټولې ناروا بیې دي، د هغه چېرته حلاله روزي مه کوه ورسره. ولې خپله قرباني خرابوئ؟ هغه سره قرباني مه کوه. نو شراکتدار دې ګوري چې په دې کې د چا روزي حلاله ده او د چا خو ښه خبره ده چې سړی ځان له قرباني وکړي که نه. ښه خبره څه شی دی چې ځان له قرباني وکړي، کو ځان له حرامې ګټلې جدا نه کېږي هسې. ځکه الله تبارک وتعالی پاک دی او هغه د حرامو مال نه قبلوي. الله د حرامو مالو یو سړی د حرام مال نه صدقه ورکوي نه قبلېږي، قرباني کوي غوښه دې وخوري خو قبلېږي نه. دا خبر یاد وساتئ. نو ښه خبره ده چې سړی ځان له قرباني وکړي. هر سړي ته خپل مال معلوم دی، هر سړي ته خپل مال څه دی معلوم دی. بله اهمه مسله چې کله قرباني تاسو کوئ، قرباني بهتره خبره دا ده چې د کم انسان قرباني وي چې د خپله قرباني په خپل لاس وکړي، خپله قرباني په څه وکړي په خپل لاس وکړي. دا ډېره زیاته بهتره خبره ده. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام خپلې لور ته ویل یا فاطمه خپلې قربانۍ ته پاسه ودرېږه، ورته خپلې قربانۍ ته پاسه ودرېږه. وی ځکه چې د دې قربانۍ اوله کتره چې ځمکې ته رسي که نه، الله تبارک وتعالی په هغې باندې ستا ګناهونه معاف کړي، په هغې باندې ستا څه معاف کړي دي؟ ګناهونه معاف کړي دي. بیا فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایل وی د الله پاکه پیغمبره دا زموږ د اهل بیتو دپاره صرف دا خبره ده، دا صرف زموږ د سیدانو د اهل بیتو دپاره دا خبره ده چې د قربانۍ قطره ځمکې ته رسي الله دته ټول ګناهونه معاف کړي. که نه د تمامو مسلمانانو دپاره دا حکم دی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل نه فاطمه دا د تمامو مسلمانانو دپاره دا حکم دی. خپلې قربانۍ ته ودرېږه، د دې وینه لا ځمکې ته نه رسېدلې چې الله پې ستا کړي ګناهونه څه کړي معاف کړي. دا د هر مسلمان دپاره دی. او د ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه لور وه، د هغې متعلق راځي وایي هغې به خپله قرباني په خپله حلالوله. د ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه لور وه چې کله به هغې قرباني کوله خپله قرباني به یې په خپله حلالوله. نو که یوه زنانه ده خپله قرباني ده او په خپله په حلاله باندې پوهېږي، نو جایز دی چې زنانه څه وکړي خپله قرباني په خپله حلاله کړي. نو کوشش دا کوئ چې ستا قرباني ده چې قرباني په خپله وکړي، په کسابي یا بل سړی وله مه راوله. ټیک شو؟ او که نه په حصهدارانو کې، نو بیا هغې ځای ته په خپله شرکت وکړه، هغې ځای ته په خپله څه وکړه شرکت وکړه. حلاله خو به 1 تن کوي، خو چې ته ورته حاضر چې ستا قرباني کېږي.